د پاکستان تحریک انصاف چیرمن او بانی عمران خان د سیول ډیسوبیډینس یا د سیول نافرمانی د تحریک چلولو یا هغه د وړاندې کولو یو اندیه ورکړې ده او د دې مخې ته یو څو شرایط هم وړاندې کړي دي ګورنمنټ ته چې چېرته په دې باندې د 13 دسمبر پورې عمل درآمد ونشي نو دغه تحریک آغاز به کیږي. په دغه پوینټونو کې د 26 نومبر چې کوم واقعات شوي دي یو پوینټ هغه شامل دی، بل پکې د 9 مې چې کوم واقعات شوي دي دویم پوینټ دا هم شامل دی چې د دې لپاره یو جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي او د دې تحقیقات وکړي شي. د دې نه مخکې پکار ده چې موږ دا وپېژنو چې سیول نافرماني تحریک وایسته. دا تحریک هغه تحریک ته وایي چې په دې کې عوام چې څومره فرایض وي هغه ادا کولو نه قلار شي او هغه نه ادا کوي، چې په هغه کې ټیکس جمع کول وي په ټایم باندې، دغسې د ګورنمنټ سره چې څومره کوپریشن وي، د ګورنمنټ چې څومره رټ وي، قوانین وي، په هغې باندې عمل درآمد پرېږدي. نو دا د څه قسمه حکومت دپاره او دا د یو معاشرې دپاره او د یو ملک دپاره ډېر زیات لازمي وي چې په دغه کې څومره قوانین وي په هغې باندې عمل درآمد وشي، د هغو چې څومره ټکسونه وي هغه په ټایم باندې جمع شي، ځکه چې د ګورنمنټ څومره کار وي هغه په دې باندې جاري وي، هغه په دې باندې پوره کېږي. اوس که په یو ملک کې په یو معاشره کې نه څوک د قانون احترام کوي، په قانون باندې عمل درآمد نه کوي او نه څوک ګورنمنټ ته ټیکس جمع کوي، نه خو به د ګورنمنټ رټ قایم پاتې کېږي او نه بیا دغه ګورنمنټ چې څومره کارونه دي هغه د ټیکس نه ادا کولو د وجې نه هغه چلېدی شي. نو د دې ډېر زیات اهمیت دی د یو سوشل سیولایز قوم او کنټري لپاره. اوس که عمران خان چېرته د تحریک شروع کړي نو دا به د پاکستان د ګورنمنټ لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی. نو پکار دی چې ګورنمنټ په دې باندې یو سیریس اکشن واخلي او د دې سره مذاکرات وکړي او که ممکن وي د دې چې څومره پوینټ وي هغه ورسره ومني، که څومره نه وي ناممکنه وي چې د هغې دپاره دا په اعتماد کې واخیستی شي. د پاکستان په تاریخ کې هم دغسې مخکې نه سیول نافرمانۍ تحریکونه وړاندې راغلي دي چې په هغه کې کله د جنرال ایوب خان ګورنمنټ و په هغه کې هم راغلي دي، د یحیی خان په ګورنمنټ کې هم راغلي دي او خاص کر په مشرقي پاکستان کې ډېر زیات زور اخیستی و او تر دې چې دومره محرومۍ او نفرتونه پکې پیلاو شو او جوړ شو چې پاکستان دولت هم شو. د دې نه بعد په ضیا ګورنمنټ کې هم دغسې تحریکونه راغلي دي. د دې نه مخکې عمران خان په 2013-14 کې هم دغسې تحریک شروع کړی و، خو ځینې تحریکونه کله کامیاب شي او کله ناکام شي. د دې آغاز به د فان پاکستانیز نه کېږي چې هغو ته به عمران خان اپیل کوي چې دوی څومره پاکستان ته خپل ریزرو رالېږي هغه به بندوي. نو دا ممکنه ده چې یا کامیاب شي یا ناکام هم شي، خو که چېرته دا کامیاب شي نو دا به ګورنمنټ لپاره یو ډېر لوی چیلنج وي او ډېر نقصان باعث وي. نو پکار ده چې د ګورنمنټ په دې باندې یو سیریس اکشن واخلي او د دې سره ټاک ټیبل ته کښېني. اوس دا هم ممکنه ده چې کله کله دا تحریکونه ډېر د توړ پوړ شکار هم جوړ شي او په دې وخت کې د پی ټي ایم ګورنمنټ ته ډېر زیات چیلنجز مخه هم ده، ځکه چې عوامو کې ډېر زیات نفرتونه هم دي، بل د مهنګایي شرح هم ډېره زیاته ده. نو عوامو کې مختلف قسمه احساسي محرومۍ هم دي. نو که حکومت په دې باندې سیریس اکشن په ټایم باندې واخلي او د دې سره مذاکرات وکړي شي دا به د پاکستان په فایده کړي او که چېرته دا کامیاب شو نو دی به پاکستان سره ته ډېر زیات او د حکومت سره ته ډېر زیات نقصان ورسوي.